جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ له راغلي لوړ رتبه پلاوي سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د کاب میاشتې په 22مه نیټه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر محترم بختیار سعیدوف په مشرۍ له راغلي لوړ رتبه پلاوي سره د ارک په چهار چنار ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او همدارنګه سیمه ییز اتصال په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د دغه لیدنې پر مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان او ازبکستان د ولسونو ترمنځ ګډو مشترکاتو ته په اشارې سره وویل دواړه هیوادونه په مختلفو برخو کې مشترکې ګټې لري چې اوسمهال یې د ترلاسه کولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د محترم ملا صاحب په خبره د افغانستان اسلامي امارات اقتصاد محوره بهرنی سیاست تعقیبوي چې اساسي تمرکز یې پر سیمه ییز اتصال دی او د موخې ته د رسیدو لپاره د سیمې او په ځانګړي توګه ازبکستان همکارۍ ته اړتیا لري. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان او ازبکستان له لارې د ترانزیت کچې پر زیاتېدو، د سوداګریزو اړیکو پراختیا، اوسپنې پټلۍ شبکو غځولو، افغانستان کې پر پانګونې، افغانستان ته د برېښنا لیږد، د ترانسپورتي او ګمرکي ستونزو له منځه وړلو او همدارنګه په ازبکستان کې افغان ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د لوړو زده کړو زمینې برابرولو په برخه کې د دواړو لورو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اوبو مدیریت او کرنې پراختیا ته په اشارې سره وویل چې د هیواد په شمال کې د قوشتېپې کانال د افغان ولس ته لسیزو ارمان و چې متاسفانه د اوږدمهاله جنګونو او بې ثباتیو په نتیجه کې موږ ونه توانېدو چې له آمو سیند څخه د آمو سیند د حوزې د نورو هیوادونو په څیر معقول او مشروع استفاده وکړو. د محترم ملا صاحب په خبره د اسلامي امارات په راتګ سره د دغه کانال کارونه پیل شوي او افغانان خپل حق ترلاسه کوي چې په دې اړه باید هیڅ ګاونډی اندېښنه ونه لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر محترم بختیار سعیدوف د افغانستان او ازبکستان دوستانه اړیکو ته په اشارې سره وویل هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخولو په موخه په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر ومني. ښاغلي بختیار سعیدوف زیاته کړه ازبکستان ته له آمو سیند څخه د افغانستان د استفادې دریځ ارزښت لري او هیواد یې چمتو دی چې دغه کانال په تخنیکي برخه او همداراز د اوبو لګونې د عصري سیستمونو په عملي کولو کې له اسلامي امارت سره هر ډول همکاري وکړي. همداراز نوموړي وویل ازبکستان چمتو دی چې په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې پر پانګونې سربیره د سوداګرۍ کچې زیاتېدو او د سیمه ییز اتصال په موخه د افغان ترانس او برېښنا په برخه کې مهمې پروژې عملي کړي. د یادونې وړ ده چې په راغلي 13 کسیز لوړ رتبه ازبک پلاوي کې د یاد هیواد د کابینې یو شمېر غړو او همدارنګه د خصوصي سکتور استازو حضور درلود. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند